زر کوئ زر کوئ وسلې ښکته کوي ګیدړ میدړ هم نه ښکاري زه خو وایم پایله وویې ګیدړانو ته نه پته مه کېږو امر صاحب څارنوالی غوڅ امر کړی شاهینه وسلې مهمه نه دي هغه کس مهم دی چې دا کار کوي امر صاحب دومره ډېر کسان دي له یو کس نه مو چې معلومات واخیستل بسته نه کوي بیا به ګیدړ ونیسو دا کسان له خپل سر نه تېرېږي خو معلومات نه ورکوي زه یې ترې اخلم ودرېږه چېرته ځې اوس به هر څه برباد کې شاهینه لږ ارامه اوسه لیونی شوی لا حول ولا قوته امر صاحب هغوی اوس هم وسلې ښکته کوي نه مې خوښېږي چې داسې ننداره یې وکړم زمرایه دوی هېڅ هم نشي کولی موږ هم دلته یو ته اندېښنه مه کوه زمرایه داسې حالت دی ملګرو زر کوئ زر کوئ زر کوئ کانټینر تش کئ څومره بوی دی دلته ټول مردار شوي موږ یې په چا وپلورو دوی خو په رښتیا هم ختم شوي ګیدړ به په دې کار غوسه شي موږ ته به بیا سزا راکړي په هر حال ژوندي کسان له مړو نه جلا کوي زر کوئ دوی څه ډول انسانان دي ها دوی هیڅ انسانان نه دي وحشي ځناور دي وحشیانو خور مې خوشي که خدای نه خدای دې خور پرسته درکړي خورې خوشي که خورې خر دې پرسته خوشي که مخکې شه خورې خوشي که خورې خر دې خورې پرسته وکړه امر صاحب خورې خدای لپاره خیر دې هغه خوشي که خورې خیر دې ما مه پرېږده خیر دې زینب ما مه پرېږده خوشي که 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 یو کار مو سم ترسره نه کړ نیمایي کسان ډېر شوي دي ستاسو له امله زه د پوښتنې لاندې راځم زر کوئ هله زر کوئ زر کوئ پاڅېږه پاڅېږه خوشي که خو مې ویل خوشي که هله زر کوئ وخت مه ضایع کوئ لږ وروسته به ګیدړ هم راورسېږي زر کوئ خوشي که ګیدړ میدړ نه راځي امر صاحب دا د تر اوسه نه ښکاري د خدای لپاره ته د هغو نجونو حالت ته وګوره زوی مې اړیکه نیولې مهمه خبره به وي باید ځواب ورکړم زویه چاته نه زه په عملیاتو کې یم ښه زه هڅه کوم چې ښه واوسم پلاره له ښوونځي نه کور ته راغلم خو د خوړلو څه نشته پوهېږم خو ګزاره وکړه موږ په یو مهم عملیاتو کې ته اوس یوه چاره وکړه ځان ته یو څه پیدا کوې خوره سمه ده دا خو یوه ورځ ده د پلاره ته تل په عملیاتو کې اوسې ته یوازې یو زوی لرې پلاره نور اولادونه نه لرې د خدای لپاره یوه ورځ خو په کور کې واوسه پلاره خیر دی سمه ده زویه سمه ده هر څه به سم شي ګوره له شاهین سره یو ځای درته شاهینه چېرته یې هغه لیونی شوی بیا چېرته لاړه ته چېرته یې ګیدړه ځان دې راوښایه زر کوئ وخت مه ضایع کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ
کوئ تختې زر کوئ زر کوئ منډه کوي منډه کوي مرسته وکړئ مرسته وکړئ مرسته وکړئ مرسته وکړئ مرسته وکړئ مرسته وکړئ ودرېږه مه تښته مرسته وکړئ مرسته وکړئ مه تښته ودرېږه هیله کوم مرسته وکړئ زه باید اړیکه پرې کم زویه وروسته بیا درته زنګ وهم ځان ته پام کوه مراده وروره څه کوو همداسې په تمه کېږو زه پوه نه شوم ملګریه د دې ډلې امیر څوک دی وګوره هغه بیا په خپل سر لاړه شاهین همداسې دی موږ څه نشي کولی دا څه معنا لري چې نشو کولی الله الله دا چې غشی له کمان نه وتلی نو زر کوئ مخکې شئ مرسته وکړئ مرسته ودرېږه مه تښته مرسته وکړئ فکر دې وکړه چې له موږ نه به وتښتې وی والا مرداره کا چې د نورو ته مې برات وګرځي تاسو له خدای نه نه ډارېږئ خیر دی موږ پرېږدئ موږ تاسو ته څه بد رسولي خیر دی موږ پرېږدئ اول به دې فکر کړی و سمه ده ژغورل کېږي اندېښنه مه کوه وروره زما ملګري هم وژغورئ سمه ده خورې هغوی هم ژغوره اندېښنه مه کوه دوی اوس موږ ته مصیبت ګرځي زر کوئ ټول مردار کئ بمونه وغورځوئ یو څه وکئ پاسېږه ښایي ژوبله شوې خو نه یې ښایم وروره ښایم وړاندې ورشئ زر کوئ زمریانو برید وکړئ ډېر شکر دوی له کوم ځانه را پیدا شول ویې وژنئ ډزې وکئ زر کوئ امر صاحب تاسې ولې ځنډ وکړ لاره بنده وه امر صاحب زه دا جلۍ او ډاډمن ځای ته بیایم سمه ده تیره شه ښایي که نه خورې ګوره تر څو چې زه نه یم راغلی له دې ځای نه مو وځه سمه ده وروره ملګرو د هغو نجونو عزت موږ ته امانت نه دی امانت دی څوک چې هغوی وژني چا چې د هغوی عزت ته سترګې پټې کړي له هغوی سره حسابي نه کوو واخله زمرې دا د تا ته امانت وي هله زر کوه ګلزاره
اوس نو واره ستا ده. خدای دې ووهي دا سړی څوک دی؟ څه ته ګورې کمقلانو ډزې وکړئ. وګوره شاهین بیا پیل وکړ. زه وروره ګلزار ورسره دی امر صاحب، اوس نو موږ ته وار نه رارسېږي. امر صاحب مشر تخت دا ځای د تاسو ضمانت وي. امر مو پر ځای کېږي شاهینه، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ. ته یو ځل هغه ځناور ونیسه، زه بیا له تا سره ګورم. انشاءالله چې نیسم یې امر صاحب. اوس نو ختمېږي. زه نه ختمېږم، ته ختمېږي. څه وشول؟ ها سر دې وګرځېده که نه؟ ګوره که حال دې وویل خو ښه ده، که حال دې ونه ویل سمدلاسه دې په سر ولم. راسن به دوزخ ته لاړ شې څنګه؟ ووایه ته له ماله څه غواړې؟ ها ګوره زه پوهېږم چې ستاسې مشر څوک دی. د دې ټولو کارونو تر شا د هغه ګیدړ ځناور لاس دی، خو اوس د هغه د نیولو لپاره موږ یو شاهد لرو. څه وایې؟ شاهد څوک دی؟ ته په هر څه چې پوهېږې یو د هغه ګیدړ له نوم سره یو ځای موږ ته ووایه. پوه شوې ځناوره؟ په ځان ډېر باور لرې؟ زما په لاس کې هم پلاستیکي تومانچه نه ده، اصلي تومانچه ده. کمعقله ګوره دا ګلزار ده، داسې په چټي خبرو نه پوهېږي، له لرې ځای نه نښه سمولي. ته پوه شوې؟ روشن 11 هېوادونو ته د اړیکو تر ټولو ټیټې بیې وړاندې کوي. د روشن د لس 15 وړاندیزونه تاسو کولی شئ چې د ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیې، تاجکستان اوس نو ګلزار تا ته نښه نیولې ده ځناوره. اوس به څنګه شي؟ کله چې ډز مې وکړه مرمۍ دې په مغزو کې دننه کېږي. اوس به وګورې چې څه کوه. ځه لاړ شه، له دې ځای نه لاړ شه. شاهینه صبر وکړه، ارامه اوسه.
امر صاحب د صبر وخت نه دی مونږ په خپلو منځو کې جوړ راځو همداسې نه ده دا خپل ځان د شاهد په توګه قبلوي یعنې نکاح تړو ارامه اوسه تاسې د څه شي نکاح تړئ زه نه پوهېږم زرکوه وسله دې ښکته کړه سمه ده سمه ده تاسې ځانګړي پولیس یئ تاسې پیریانې یې څه یې ماته ووایئ ها څوک یې ووایئ ها سمه ده لومړی تاسې خپلې وسلې ښکته کوئ زر کوئ سمه ده ارامه اوسه زر کوئ ښکته کوئ وسله دې ښکته کړه وسله دې ښکته کړه که نه مونږ ځان ته اصول لرو وسله مو چې راوویسته کار خلاصوو بیا یږدو ته څه چټ وایې ها شاهینه پام کوه چې ډز ونه کړي ته څه کوې چغې مو وهه ولې چغې وهې لږ معمولي ژوبه شوی پوه شوې ته باید په خبره پوه شې سمه ده داسې څه نشته چې ته پرې پوه نه شې څنګه یعنې په هر څه پوهېږې موږ داسې اصول لرو زناوره دا لیونی شوی هر څه چې ورته وایم هېڅ په خبره نه پوهېږي اوس نو زه له تانه یو څو پوښتنې لرم لومړی دا چې هغه ګیدړ ولې رانغی ها دویم دا چې د هغه ګیدړ مشر څوک دی حال ووایه چغې مه وهه ستاسې مشر څوک دی ها حال ووایه درته وایم څوک دی نه اورم حال ووایه سمه ده حال وایه ډېر ښه حاله زر کوه حال ووایه زر کوه سمه ده زموږ مشر ها یعنې د هغه ګیدړ مشر هغه ووایه یعنې د هغه ګیدړ مشر هغه زرکه ووایه که نه امیر صاحب څه کوې صبر وکړه ته څه کوې زه خو څه ماشوم نه یم امیر صاحب سنایپر والا دی ډز له هغه خوانه وشو حسنه څوک ښکاري چیرته دي حسنه څه وشول حسنه حسنه ښه اندېښنه مه کوه امیر صاحب زه ښه یم لږ ژوبل شوی یم اندېښنه مه کوئ حسن ټپي شو د لومړنیو مرستو لپاره یو څوک راولېږو زناوره زه پوره باور لرم چې دا هماغه ګیدړ دی امر صاحب دا چې هغه راغی زه یې مخې ته ورځم کارتال یو کارتال دوه د پیښې شاوخوا د کنټرول لاندې راولئ د شمالي لوري له استقامت نه په موږ برید وشو
په سیمه کې سنایپر والا دی ځای په ډاګه کوي له شاهین سره مرسته وکړئ کارتل دوه کارتل یو سمه ده پوه شو کله چې ته ماشوم هم وې ستا دا اتلولۍ خو زما خوښېده خو ته نشې کولی چې په دې ډول سره ما ونیسې یو ځل مې لاسه راشي زه د ټولو کارونو حساب یې در سره کوم شاهینه ته اوس د هغه حساب پرېږده ته څنګه حساب ورکوې دا ووایه د څه شي حساب څارنواله راغله څارنواله هی الله اوس نو خپله کیسه به ورته وکړې که نه ومې نه شو زغملی کسان مې سمدلاسه وویشتل ګیدړ هم له دې ځایه وتښتېده خو خیر دی زړه مې ارام شو امر صاحب د خدای لپاره څارنواله راغله یوه څارنواله کمه وه زر کوه مراد امیر صاحب ځان دې تکړه امر صاحب هیڅ خبره هم نشته ته ماته صبر راکړه خدایه همدا څارنواله ده هو دا خو جلۍ ده اوس دې یوه څپېړه ووهم الله الله ملګریا زه پوه نه شوم لکه چې دې جلۍ ته په دې هېواد کې بل مسلک نه و په خیر راغلی اغلې ځان به دې نه په زحمته وه موږ د پېښې په اړه له جزیاتو سره راپور درکوه د څه شي راپور مراده کلونه کېږي چې زه ګیدړ پسې ګرځم اوس چې تاسې هغه نیولی نو زه غواړم چې یو ځل یې وګورم هغه چېرته دی غواړم چې ویې ګورم یعنې هغه اغلې څارنوالې یعنې په اصل کې هغه یعنې وایم ګیدړ چېرته دی اغلې ګیدړ له موږ نه وتښتېده یوه شیبه معلومات رښتیا وختل ګیدړ دلته راغی خو له تاسې نه وتښتېده همداسې ده که نه د کلونو راهیسې دې شیبې ته په تمه وم او تاسې هم دومره وایئ چې هغه له موږ نه وتښتېده همداسې ده د دې کار حسابي به ورکوي اغلې څارنوالې شاهینه د عملیاتو مسؤلیت زه په غاړه اخلم هر ډول حسابي ورکولو ته چې اړتیا وي زه یې ورکوم ته څوک یې ها اغلې هغه دا زما د ډلې تر ټولو تکړه کس شاهین بلود دی اوس د ستا له امیر سره خبرې کوم اجازه راکوې اغلې څارنوالې داسې کومه خبره نه ده زموږ مداخلې ته اړتیا وه موږ هم مداخله وکړه خو زه هغه ګیدړ نومی ځناور نیسم تاسې اندېښنه مه کوئ شاهینه سمه ده دا بې ځایه دا اتلولۍ خبرې مو پرېږدئ اړتیا ورته نشته ګیدړ چېرته دی وتښتېده یعنې څه دا په دې معنا چې عملیات ناکام شول خبره نوره خلاصه شوه همداسې ده له ما سره راشئ ودرېږه یوه شېبه صبر وکړه امر صاحب کومه خبره نشته زه کوم عادي کس نه یم یوه لویه څارنواله یم اکثره خوشې مې که شاهینه داسې مه کوه په هوښ راشه درته وایم چې کوم عادي کس نه یم یوه لویه څارنواله یم د دې کار حسابي به ورکړي وګورئ تاسې دا نجونې وینئ دوی لا ماشومانې دي د ژغورلو لپاره یې لږ پاتې و چې زما ملګری شهید شي
دا چې دوی وژغورل شول ښه دي په امن کې دي ژوندي دي نو په دې معنا چې عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل اندېښنه مه کوه ګرانې سختې ورځې تېرې شوې اوس نو تاسې موږ ته امانت یې له ټولنیزو خدماتو سره اړیکه ونیسئ دوی ته د اوسېدلو ځای پیدا کړي د دوی کورنیو ته د خبر ورکړي دوی چې هر څه ته اړتیا درلوده پوره یې کړي امرم پر ځای کېږي اغلې شاهین بولو ته په ډېر نږدې وخت کې له خپلو اسنادو سره زما دفتر ته راشه تو لوی ذات خدایا لیوانې شوی زمریا له څارنوالې سره څوک هم داسې چلن کوي ځان دې تباه کوي سمه ده امر صاحب ته تل نه وایې چې دا زړه چې څه وایي هماغه وکړه ها څه چې سم وي موږ هماغه کوو بیا چې څه کېږي هغه دې وشي څنګه امر صاحب نور نو مه غوسه کېږه سمه ده زر کوه امر صاحب کبرا څه خبره ده ښایي خور جانې دا ما خپله وبدلی دا زما له خوا تا ته ډالۍ ډېره مننه کوم دا اوس زه واخلم کېدای شي چې په لاسینه کې خو له کومې نجلۍ سره چې مینه لرې هغې ته یې ورکړه صبر وکړه سمه ده فکر مې وکړ بیا به ونشم کړی چې په قفس کې خپلو کوترو ته خواړه ورکړم که ته نه وایې وروره هر څه تېر شول خورې تېر شول سمه ده سختې ورځې تېرې شوې هر څه تېر شول اوس نو کولی شي چې خپلو کوترو ته خواړه ورکړي اندېښنه مه کوه په دې خاوره کې د کوترو ژوند سخت دی کوترې ازادي غواړي سوله غواړي او په دې لوړ اسمان کې الوتل غواړي ښکاري یې قفس کې اچوي خبر شوم ستا کسان نیول شوي ګیدړه ښکار ته تللی و خپله ښکار شو
ځانګړي پولیس له موږ نه خبر شوي وو په موږ یې برید وکړ زموږ مهمات ثبت کړه کله چې ګیدړ زمریان ولیدل نو سمدلاسه لاړه وتښتېده همداسې ده له ډېر وخت نه راپسې دي څارنوالۍ زما شانې ولیده د فشار لاندې راوستی یم کله چې ګیدړ د فشار لاندې راشي څه کوي پوهېږي لښکاري نه مرسته غواړي ښکاري زمریان ښکاروي چې ګیدړ خپل ژوند ته دوام ورکړي ما ته څه امر کوئ ښاغلیه سمدلاسه لاړ شئ هغه څارنواله وتښتوئ ویې تښتوئ تر څو ښه پوهه شي چې ښکار څه ته وایي او ښکاري څوک دی او په بدل کې مهمات وغواړئ په اجازه مو زه مو یوازې پرېښودم وروره خپل ورور دی یوازې پرېښود او لاړې داسې څوک کوي فکر کوم چې اوس به دروازه خلاصه شي او هغوی ټول به راننوځي په ټوکو کې شپږ میاشتې تېرې شوې پاشا زه به دې په موټر کې پرېښی وم شهید شاه وای وای شهیدېدل د نصیب او قسمت مسله ده پرته له هغوی نه عملیات خوند کوي او نه قرارګاه کې اوسېدل زړه مې غواړي استعفا ورکړم او له دې ځای نه زر لاړ شم آرامه اوسه د څه شي استعفا همدا زموږ امتحان دی وروره شهیدېدل له هغوی سره او صبر کول له موږ سره ښه ښکاري
ځانګړې ډلې نومونته یادګار پاتې څه کوو د هغو یادګار همداسې پرېږدو ترې ځو وروره ګوره کم کانې وای نو عاقف روډ له قبر نه راوته او په موږ یې لاړې ته کپلې داسې ډېره سخته ده سیبو سخته ده البته چې سخته ده خو موږ باید خپلې دندې ته همداسې دوام ورکړو پاشا وروره موږ باید د خدای لپاره ژوند وکړو د یو واحد خدای لپاره قرباني ورکړو همداسې نه ده همداسې ده موږ باید دا هېر نه کړو چې موږ څوک یو ملګرو موږ څوک یو ځانګړې ډله همداسې ده دنده مو ملت ته خدمت کول لاره مو نظام له دې لارې نه نه ګرځو که وګرځېدو بېغیرتان یو بېغیرتان یو همداسې ده همداسې ده ژوندي واوسئ عامر صاحب ډېر شکر دی چې له هغه کار نه په خیر خلاص شو اوس نو ماته چای راکوي که نه والله چې زمریا ته به اوس چای له څارنوالې سره وڅکې هغه درته په تمه ده عامر صاحب د خدای لپاره خبره لاړه خلاصه شوه نو په دې کار کې ځان نه ښکېلاوه دا کار څه ټوکې نه دي کلونه کېږي چې هغه ګیدړ پسې ګرځي لاړ شه هر څه ورته په کراره ووایه ښه ورته ووایه چې موږ هڅه کوو زر یې ونیسو لږې خبرې زده که زه یې درته وښایم شاهینه صبر راکې خدایا د خدای لپاره تا ونه لیدل عمر صاحب هغې په ما څومره فشار راوړه زه دومره فشار نشم زغملی عمر صاحب هغه هم د جلۍ هېڅکله هم نه عمر صاحب بخښنه غواړم ته دا هغې غوسې ته مو ګوره زمریا په اصل کې هغه ډېر مهربانه زړه لري خو د دندې لپاره باید هغه هم داسې جدي واوسي که نور هېڅ هم نه وي د خپل امر لپاره داسې وکړه ستا لپاره خو زه هر څه کوم دا خو د څارنوالې څنګ ته تګ دی سمه ده ستا د زړه ماتولو پر ځای چې خپل سر مات کړم ډېر به ښه وي ښه ده سمه ده زه بخښنه ترې غواړم ژوندی اوس هی الله داسې چې دا نو ما څارنوالې څنګ ته بوځه څنګه حالت سره د څارنوالې څنګ ته ځې زما په حال څه شوي زه خو بیخي ښه یم زه پوه نه شوم چې ته څه ډول یو انسان یې ته دې حالت ته وګوره ږیره او ویښتانو ته دې وګوره زه لاړ شه ځان دې لږ جوړ کړه یوه خدرې شي واغونده ښه ده سمه ده سمه ده همداسې کوم سمه ده وسلې په تشناب کې دي که اړتیا شو موږ هم تاسو سره مرسته کوو خوشې مې که لاسې لرې که